ډېر خوندور. د دې نه وروستو د قلم پښتو ادبي جرګې صدر فرمان الله ظهیر صاحب ته بلنه ورکوو چې هغه راشي او موږ سره خپل کلام شریک کړي. فرمان الله ظهیر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول راغلی ګران میلما منیر بنیری صاحب ته هرکلی په خیر راغلی ویم او ډېره زیاته مننه کوم چې په دومره لنډ تنګ وخت کې دلته موږ له راغی او زموږ د پروګرام ته ښکلا راوبخله. په تیره د راغلو ټولو ملګرو چې د لرې لرې نه راغلي، بعضې ملګري پکې د لانډین هم راغلي. منیر صاحب په ذهن کې دا خبره اکدم چې دا هغه ملګري دي چې دا ښار د مزدورو ښار دی او نننۍ ورځ د چوټۍ ورځ هم نه وه. دا ستړي ستومانه د لرې لرې نه راغلي د منیر صاحب کتوله، د منیر صاحب اورېدوله. نو تاسو ټول د داد لایق یې چې تاسو انتظار وکړو، د لرې لرې راغلی. تاسو ټولو مننه کوم او یو مختصر کلام تاسو سره شریکوم. ډیوې د اوښکو بلوم د زړه زخمونه ګورم، ډیوې د اوښکو بلوم د زړه زخمونه ګورم، د فراق دشتو کې روږ شوي ارمانونه ګورم. او اوتر شومه د ژوند په لار نیمګړی شومه، اوتر شومه د ژوند په لار نیمګړی شومه. روږ شوی یاد ګورم، روږ شوي محفلونه ګورم. او د ښار د خلکو نه چې مینه کلیواله غواړم، د ښار د خلکو نه چې مینه کلیواله غواړم. څه لیونی یم ورونو کې لالونه ګورم. او د انتقام اخیستو نه یم بېوسه یم، د انتقام اخیستو نه یم بېوسه یم. لټوم خاورې د نیازبین بچو سرونه ګورم. ډېره مننه. د انتقام اخیستو نه یم بېوسه یم، لټوم خاورې د نیازبین بچو سرونه ګورم. او زهیر سر په زنګونې ما او خړ ماښام دی، زهیر سر په زنګونې ما او خړ ماښام دی. د زړه په چاودې آینه کې ستا عکسونه ګورم. ډېره مننه.